تاسو ته بیا راغلاست وایم رحماني اکاډمي ته. هیله ده چې ټول صحتمند او خوشحاله اوسئ. راځئ نن د اکاونټینګ اساسي اصطلاحات موږ زده کوو چې ډېر کارول کېږي په اکاونټینګ یا په محاسبه کې. کله چې موږ د حسابدارۍ په برخه کې هغه خپل زده کړې مخته وړو یا مضمون لولو، نو دغه اصطلاحات ډېر کارول کېږي، ډېر زیات، او تاسې ډېر ورسره مخ کېږئ. راځئ د هر اصطلاحات باندې موږ ځان پوهوو او سره د مثالونو، او په دې ویډیو کې به تاسې مثال سره پوه شئ، سره د هر یو تشریح باندې تاسې ځان پوه کړئ، او د ده سره چې څنګه مثال دا موږ په بزنس کې دا کارول کېږي د باندې به تاسې پوه شئ. خلاصه د اصطلاحاتو په معنا او مفهوم سره د مثالونو باندې تاسې به ځان پوه کړئ. که چېرته په معنا او مفهوم پوه نه شئ، په مثال کې به حتما تاسو ته واضح شي. نو راځئ پیل کوو. ښه، لومړی راځو اسets په پښتو کې وایي شتمني ته. نو شتمني څه شی دی؟ هر هغه څه چې کاروبار یې لري، یا که بزنس یې لري، تجارت یې لري، شرکت یې لري، صحیح ده، او هغه ورته ارزښت لري، صحیح ده. کاروبار چې دی دغه کاروبار دی، بزنس اونز، یعنې کاروبار یې لري. نو هر هغه څه چې بزنس یې لري، او نو چې بزنس لري هغه څه دی او ورته ارزښت لري. نو کله چې ورته ارزښت لري، نو لکه مثال په ډول شیشه شو، کاش شو، اکویپمنټ شو، بلډینګز شو، او داسې نور، یعنې نغدې پیسې شوې مثال، او د سره سامان او مثال ودانۍ په نغدې پیسې کې، لکه خپل ځان سره پیسې چې کاش لري، په همداشان بانک کې چې لري مثال، او دا اکویپمنټ شو مثال، سامانونه، ماشین آلات شو، کمپیوټر شو مثال، دا نور شیان، او بلډینګ، او دا بلډینګ چې دی لکه مثلا آفیس شو، او دفتر یا ګودام یا شرکت آفیس، دا ټول په دې کې راځي. دویمه برخه لایبیلیټیز. لایبیلیټیز مطلب دا دی چې پورونه یا هغه د مسؤلیتونه چې ته باید هغه په مقابل کې لرې، یا ابلیګیشنز چې موږ ورته وایو، هغه څه چې پورونه ته یې لرې یا هغه شرکت یې لري، هغه باید نور خلکو ته ورکړي، یا هغه څوک چې تا سره بزنس کوي او تا ترېنه پورونه اخیستي یا بل څه اخیستي، او ته په عامه اصطلاح درته وایم چې وامدار یې، نو قرضدار یې، نو قرضه هغه پور څه کوې ته، هغه دغه شرکتونو یا هم چې څوک مثال هلته تا سره د راکړې ورکړې معاملات ترسره کوي، معاملات کې بیا ته مثال قرض اخلي، هغه اخلي ته هغه ورته ورکړې. نو هغه حسابونه چې ته باید ورکړې، سمه ده. ښه، نو دې کې څه شی راځي؟ لکه لونز راځي، اکاونټس پیبال، حسابونو چې ته باید هغه ته ورکړې، د حسابونو ورکړې پور چې هغه باید ته ورته ورکړې. نو څوک یې ورته ورکړي؟ بزنس باید ورکړي، ځکه بزنس په دې کې دغه دی، مسؤل دی چې بزنس باید ورته ورکړي. نو ځکه تجارت هر څه خپله بزنس یا هغه شرکت نه باید ورته ورکړل شي، جیبه نه ورکول کېږي. ښه، لایبیلیټیز. بیا موږ دې باندې هم پوهېږو چې بزنس او اونر دواړه متفاوت دي. اونر ځان ته دی او بزنس ځان ته دی. نو په دې شیانو باندې بیا وروسته بیا پوهېږو انشاءالله. ښه، راځو اکویټي ته. او اکویټي څه شی دی؟ سمه ده. نو یو مثال تاسو ته درکړم په دې کې، لایبیلیټیز کې مثال درته درکړم، که یو شرکت یا یو شرکت د یو فابریکې $1000 مثال څونه $1000 $1000 چې دی $1000، او د بانک لکه د شرکت $1000 او د بانک مثال 50,000 حساب کوم، $50,000 چې دی، نو $50,000 پوروړی دی. نو دا ټول زر دا شپږ زره، نو ټول څو کېږي؟ $6,000 چې دی پوروړی دی. نو دا یو څه شی شو؟ لایبیلیټي شو. دا څه شو؟ لایبیلیټي شو. دا باید څوک هغه شرکت ته، هغه فابریکې ته ورکړي، باید د شرکت لخوا باید دا ورکړل شي، صحیح ده. ښه، راځو بل برخې ته چې هغه اکویټي ورته وایي. اکویټي یا سهم یا هم برخه، اونرز شیر ان کمپنی، صحیح ده. په شرکت کې د مالک برخه یا سهم چې هغه چې دغه پورې مربوط دی. مثال دا څنګه حسابېږي؟ مثلا اسets ماینس لایبیلیټیز. هدف دا دی
چې دې کې کله چې موږ اکویټي پیدا کوو نه له شتمنۍ څخه ټول پورونه څه کوو هغه موږ منفي کوو نو پاتې کېږي څه شی د اکویټي معنا د اونر یا د مالک هغه سهم یا برخه موږ ته پاتې کېږي. مثال په ډول دې کې زه درته یو مثال درکړم چې که یو شرکت $1,00,000 صحیح ده $1,00,000 دغه لري $1,00,000 نو $1,00,000 چې لري لکه شتمني لري صحیح ده نو 10,000 چې دی 10,000 لکه قرض دی یا هغه دی څه ورته لایبیلیټي دی صحیح ده نو 10,000 قرض دی او $1,00,000 پیسې لري 10,000 نو پاتې کېږي څومره کله چې دی ماینس کوي نو 80,000 څومره 80,000 پاتې شو نه دا 80,000 د شرکت د مالک چې دی د هغه سهم دی په دې شرکت کې 80,000 نو دا شو سهم یا اکویټي. راځو بل ته revenue یا income money earned by the business from sales or services. ګوره دا په دې معنی چې کله د هغه پیسې چې مثال چې په کاروبار یا د خدماتو له لارې کېږي ترلاسه کېږي چې کله چې موږ خدمات وړاندې کوو یا خپل بزنس پروډکټ وړاندې هغه د لارې موږ چې کوم پیسې یا خرڅلاو له لارې چې کوم پیسې موږ ترلاسه کوو یا د خدماتو له لارې هغه ته موږ revenue یا income وایو. مثال په ډول که د لباسونو دوکان یې صحیح ده نو هغه خپل لباسونه خرڅوي په مقابل کې مثال نو 15,000 دغه اخلي هغه پلور کوي یو ورځ کې صحیح ده $15,000 په پلور کوي نو دا چې دا سیلز شو revenue یا سیل نو دا revenue یا سیل شو یعنی هغه د خپل کاروبار د لارې دغه ته یا مثال یو سرویس په حساب درته وایم چې یو ډیزاینر دی صحیح ده هغه خپل د ډیزاینینګ یا یو ګرافیک د لارې یا چې لکه مثال په ډول یو څوک کورس لري صحیح ده خپل ټیچینګ کوي په کورس کې د میاشتې مثال $10,000 یا مثلا پوهنتون دی مثال درته وایم که نه $10,000 هغه عاید لري مثال د میاشتې البته نو دلته دا چې دا یو سرویس دی چې هغه خپل د خدماتو له لارې دغه پیسې څه کوي ترلاسه کوي یا هم ګرافیک ډیزاینر چې دی 2,000 مثال هغه چې لري عاید ترلاسه کړی یا په میاشت کې یا په هفته کې یا څومره چې مثال ټاکلی وخت کې مثال هغه نو د خدماتو د لارې. بل راځو expenses یا هم لګښتونه چې د cost of business has to operate لکه هغه مصارف یا هغه لګښتونه چې بزنس باید چې وي مخته وچلوي صحیح ده لکه مثال رنټ شو سالري شو یوټیلیټیز شو هغه چې دي مثال کرایه معاشونه برق او داسې نور مثال صحیح ده یوټیلیټیز هم دغه خوراک او هر څه حساب دی راځي پکې expenses نو دلته دې کې یو مثال تاسو ته وایم چې مثال په ډول یو کافي شاپ دی صحیح ده کافي شاپ دی هر میاشت $1,000 کرایه ورکوي صحیح ده کرایه یا رنټ کرایه ورکوي دغه ماوس کې لږ ستونزه ده وبخئ ښه او بل مثلا 2,000 کارکوونکي ته ورکوي صحیح ده څونه 2,000 او 2,000 کارکوونکي ته ورکوي نو دا څونه شو expenses 3,000 دا شو 3,000 expenses دا شو د دې لکه دغه اولنی مثال هغه expenses درته وایم چې هغه بیا باقي نور expenses چې هغه خپل خوراک او نور مسایل راځي یا دا د بزنس دغه پورې اړوند لکه یوازې دغه شو دا مصرف شو صحیح ده نو دا څومره دی 1,000 لکه کرایه شو او 2,000 هم د کارکوونکو معاشونه نو 3,000 روپۍ ټوټل د دې چې د expenses دی د بزنس د مخته وړلو لپاره ښه
راځو بل ته چې پروفیټ دی. پروفیټ چې دی ریونیو ماینس ایکسپنسز. کله چې موږ له سیلز یا هم له عوایدو څخه صحیح ده عوایدو څخه چې کله موږ لګښتونه ماینس کړه یا هم منفي کړه چې دغه ته موږ وایو ریونیو یا هم نیټ انکم یا پروفیټ. نیټ انکم یا پروفیټ خالص ګټه صحیح ده. مثال په ډول لکه موږ چې ګټه نه چې موږ چې ګټه مساوي کېږي د عایداتو نه منفي کوو چې شی لګښتونه هغه مساوي کېږي چې ګټه. که یو دوکان مثال په ډول درته وایم چې که یو دوکان څومره یو دوکان لکه 10,000 ډالر دغه ولري 10,000 عاید ولري او 6,000 لګښتونه ولري صحیح ده یا مصارف ولري 6,000 لګښتونه نو دلته پاتې شو ګټه یې څومره 4,000 نو دا 4,000 چې شو دغه ګټه شو یعنې دا ټول مصارف دلته ماینس کړی دی ماینس او باقي 4,000 چې شو ګټه شو پروفیټ چې ورته وایو دا شو پروفیټ. نو دته موږ وایو ګټه ښه نو 4,000 ګټه شو نو راځو لاس یعنې تاوان when expenses are more than income. کله چې expense یا مصارف زیات شو د چی نه له عایداتو نه. لکه مثال په ډول یو دوکان دی او د هغه مصرف لکه ټاکلې مودې لپاره کېدای شي مثال 10,000 وي صحیح ده 10,000 ډالر شي خو هغه چې کله ګټه کوي نو 7,000 مثال ګټه کوي صحیح ده مصارف یې 10,000 شو نو دلته څه شو 3,000 روپۍ څه شو تاوان شو ځکه له انکم څخه یې تاوان یې څه شو زیات شو نو دته موږ وایو تاوان. خو راځو بالانس شیټ. بالانس شیټ چې دی د financial statement showing assets liabilities and equity. دا یو د راپور چې دی یو راپور چې شتمني پورونه او یا هم سهم ښیي سهم ښیي چې د یو ټاکلي وخت لپاره. مثال په ډول یو شرکت د بالانس شیټ ښیي لکه دغه صحیح ده اسې شتمني ښیي هغه لایبلیټیز یا هم چې پورونه ښیي او اکویټي او سهم ښیي. لکه یو شرکت د شتمني لکه څونه ده 15,000 1,50,000 چې ده ډالر شتمني لري 50,000 مثال ته وایم چې دغه لري څه ورته وایي 50,000 مثال پورونه لري او یو لک هغه لري سهم لري خپل. خلاصه دا ټکي مکې لږ هغه راځي خو یعنې زه په خولې درته وایم تاسې باید ځان پوه کړئ. نو دا چې دی نو تاسې لکه 1,50,000 روپۍ صحیح ده د شرکت شتمني ښیي صحیح ده 1,50,000 شتمني لري او 50,000 پورونه لري او 1,00,000 روپۍ خپله دغه لري سهم یې د خپله برخه ده. نو کله چې موږ ماینس کوو دا ټول راپور دی مثال د financial statement showing the assets liability دا ټول راپور دی چې 1,50,000 خپله شتمني لري او 50,000 پورونه لري دا باقي سهم یې خپله 1,00,000 روپۍ دی. او income statement چې دا report showing income and expenses over a time د یو ټاکلې مودې لپاره یو وخت لپاره د هغه لګښتونه او یا هم عایداتو یو راپورټ موږ ته ښیي ورسېدلې لکه د یو میاشت لپاره یو کال لپاره یو دغه لپاره. نو عواید او لګښتونو د ټولو معلومات موږ ته ښیي په هغه راپورټ کې. لکه مثال په ډول درته وایم د جون میاشت یا د جولای د میاشت یا د یو کال لپاره مثلا عواید مثال شو 20,000 صحیح ده عواید مثال درته وایم 20,000 شو او لګښتونه شو 15,000 لګښتونه شو او څو شو 5,000 ګټه. نو 15,000 لګښتونه 5,000 ګټه او باقي دا ټول چې دی دا انکم سټیټمنټ دی چې موږ ته ښیي. دا د بیسیک اکاونټینګ ټرمز نور
باقي مخ ته ځو چې ګورو نور پکې څه شی دي. او دوستانو ویډیو اوږده کېږي، نو راځئ دلته دغه ویډیو پای ته رسوو او بیا راتلونکي نورو ویډیوګانو کې هم را روان ویډیو چې زه جوړوم په هغې کې هم نورې داسې کنټنټ شته دی او تاسې هغه وګورئ. او ځکه ویډیو چې زیات اوږده نه شي نو تاسو ته بورینګ تمام نه شي، نو دلته پای ته رسوو. او که چېرته څه پیشنهاد، څه انتقاد، څه دغه وي، ستاسې نظر وي، نو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. او هیله ده چې ستاسې خوښې وړ ګرځېدلی وي دغه ویډیو. که مو خوښ کړی وي نو لایک او سبسکرایب شیر له هېره ونه وځي. بیا هم ښې چارې، تر بیا خدای په امان. السلام علیکم.